د تین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 95 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 8 مبارک آیاتونه لري پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ قسم په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک ښار مکې باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډېره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هیئت پیدا کړ بیا مو هغه په چپه رااړولو له ټولو مخلوقاتو څخه په ډېره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅکله نه ختمېدونکی اجر دی نو ای پیغمبره له دې ښکاره حقایقو وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی الله ستر رښتیا ویونکی دی